کله چې انسان یو ځوان هلکه هغه له پلار ښځه کوي نو دا جینۍ لیدل ضروري دي زما ورونو ګورئ که تا ونه لیدله یا د خور مور او زوی ونه لیدله او دا ټول صفتونه د بدن اعضا روغوالی ناروغوالی دا دې ونه کتلو او وروسته دې راوسته بیا د واده په شپه ماخوستن نه وروسته وایي زمانه ده خو خلک څه شو هغه وتښتېد د نبي صلی الله علیه وسلم په دین کې دا ده چې ځوانانو له به جینۍ له خاوند او هلک له ښځه کوي لیکن وروڼو په دې کې یوه طریقه دغه دا ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی د رسول الله خواته راغله او ورته ویله اني تزوجت امراه من الانصار څه کړي وا نبی له سلام څخه کېناست الله پیغمبر ویله الحمدلله مشکل خو حل شو خو څه نو کړی ښه چیرته دې کړل انصار چانه ګوره دا خپل مهاجر دی خپل څه دی مهاجر او انصار په نکاح کې اسلام ضروری دی پاکستانیت او افغانیت پکې نه چلیږي که مسلمان وي ښه ښځه دې وکړه دې مسلې ته اوس وخت فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیء ویله لکه تا خو د انصارو کې جنۍ وکړله خو د دوی دا سترګې چې دي نظرونه یې کم وي سترګې یې کږې وي دا جنۍ وینه جنۍ څه که فانظر ورته وګوره فان فی اعین الانصار شیء د دوی په دې سترګو کې مشکل دی حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی انشاءالله زه حدیث ضعیف نه یم بلکل او چې ویم نو بیا به تاسو ته ویم نو یو حدیث دا کړو چې جنۍ کوي ویني به دویم حدیث ته ګوره جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل یو الک دی پلار ماما سره ورور لګل تلنکی جنۍ مال واغ نو په دې حدیث کې د څه ویلي کله خلکو رواج د نو چې نه خو پتا ته بزرګ جنۍ څنګه بیا بستا خو خني ته بیا خلکو ته نو کو د خلکو رواج نه خو دنه ولکه زمنګ د خلکو نو بیا خیر بیا سره خیر د من استطاع فإن استطاع دای د خور په ذریعہ د کرور په ذریعہ د زنانو په ذریعہ باندې بیا خلک ګوریا واخلي پیدا د څه د خپل کې په شان ته د څه ویلای نو تاسو د دې ځوان حدیثونو مسله واورئ کله چې انسان یو ځوان هلکه هغه له پلار ښځه کوي نو دا جنۍ لیدل ضروري دي زما ورونو ګورئ که تا ونه لیدله یا د خور مور او زوی ونه لیدله او دا ټول صفتونه د بدن اعضا روغوالی ناروغوالی دا دې ونه کتلو او وروسته دې راوسته بیا د واده په شپه ماخوستن نه وروسته وایي زمانه ده خو خلک څه شو هغه وتښتېده اوس به تښتېدا اسلام نه ته مخکې تښتېدلی اوس به د دې نه نو د جنۍ صحیح معلومات کوله